سپینګیري شو او اوس هم چې ځان سینګاري پوره 3 ګنټې په ځان نه لري په شړک په لګېده قدې راغی یا ښځې بیا دې خوا جنګې ته کښېنه بیا هم کښېنه غلي دغلته کښېنه پخوا مشرانو چې ښځو به ورته سر ته ځای پرېښوده کښېنه د خدای ظالمې بیا دومره ګس ژبه دې ده وایي ګس ژبه به مې ني ستا عمل ډېر ښه دی ولې زما په عمل کې څه چل دی بیا هم ته ځان ته وګوره بیا هم 5 کاله یې د واده شو اوس ته بیا د واده را ټوپۍ په سر کړه ولې زاړه یادونه به نه تازه کوم څو وایي په شړک ولګي د کچه کوټې ناوره نه جوړه شوې ده تا کې اوس د شو شاسې دي وایم چې ته روان چپشه ته ډېره ښې سم روپۍ واش پیلې ویم داسې کار دی که نه روان یم هغه نادان دوست مې نه دی هغه له ورځمه وایم هلته خو ځې خو یو ګنټه کې به دننه راځې زه به ټایم پیس ته ګورم که یو سکنډ هم وروسته راغلې که نه زما بر سره بیا خبرې او دا راته وایم چې سبا زما د خوري سنت دی نو دا واسکټ په هغه له ورکې باقي ښه یا ښځې ویم غلې شه دا زما د سالګرې واسکټ دی دا په ما ډېر ګران دی وایي په شړک ولګي نو اوس خو سپین ګیر اوس پر باندې ټیم تېر دی وایم هغه ته به یې واچو دا ټوپۍ به ماته په سر کې زه به ډېره کیسې مه کوه زه ښه به منډه ځه اوس دا مانه خویله دا اوري یاره خو خدایه پاکه وایم په داسې لوښي دې اړولې ما د دې نه خو چې چنګړي له ورکړې هم نه ښه به څنګه چل هغه کټو څه کال څه کړي دي که نه مړه بیرته د پټو دي خانو په ټول کړي چاپړه لولي د ټول موږ کړي د ټول ګډوډ دي ښې کړي دي دغه زکات ځکه تاسو خو داسې یې چې کار خراب شو دا زکات شو السلام علیکم علیکم سلام مړه دې رانه په پوندوي څنګه خانده ښې ښه ښکلی یم الحمدلله لکه دا راته ووایه که نه چې اتلو دا پیرې وکړه دا یادې او مسلمانه دا خو زما دومره غټ ګرمین دی دا ګرمین به داسې نو ولې څنګه دا خو سم روپۍ واش پیلې دي خربوزې د تر خربوزې نه رنګ اخلي ته دا اول ځان ته وګوره نو بیا هغه پسې خبرې خدای ظالمه هسې ښېګې ته یې وګوره دا خو د مالداره خلکو خېټې غټې ستا دا دې غټه شي که نه او هغه خو ما ته پته ده چې دا مالداره سړي ډېر پسې یم د خدای ظالمه سمه کوکنۍ ده ته په وچو روټو نه د غټېږي ته وچو روټۍ کرپې دا خو لوکي برګري دي تاسو چرګان خورئ سجیان خو سجیان چرګان نه خوري د خدای ظالمه سجان خو دا خو ګیدړان خوري د ګیدړې څه چرګان ګیدړان خوري سجیان ګیدړان نه خوري پخوا کې به یې غلاګانې کولې خود به مې کولې دا خو زه د هغې نه خان شوی یم اوس یې نه کوم اوس یې نه کې خو غلي ښه خود غلغلي زما سګرټ هم نه ختمېږي ورته وګوره څه قصه ورته کې خو یو لس روپۍ ما دې ورکړه چې ځي که نه دا خو زما ملګری دی مسلمانه څه سوالګر خو نه دی شکر د خپل ټانکو کې رسته دی پاسه ورشه چای راوړه پړته پړته دي جیجي هغه یې که نه مرغکۍ څنګه چلي څنګه چلي نادریا مله داسې شی ساتلی دی مله د خدای دې بخته چې نوکرانو ته خو زما جان پېجان خو کوه که نه چې زه ګوره خو د نامې دغې سړی یم دروکي Oh no! دروکي داسې کار دی که نه چې یې ما اچوه زه نه څښم وایم چې ځم کور ته ما ته مې ښځې یو ګټې مې پیدا کړه نه کینه ولې هسې اوس بیا چې سکا واده چې نه دا ما چې څه کړي دي حقه به تم کې اجا مجاړه ګورې صندوق ته نه روباسه مه ګورې نو باید خو نه راځي اچل والله کې نیوله به دې ټوس ته نه روباسه مامي چاو سیسه دې واچو دا پوچېچ کې سان وانه چاو والله کوم اورېدلی زما دا خو دې ګاونډیانو مې اورېدلی دغه شان دې تاسو کار دی تاسو اواز مې واورېدو یاره 25 کې شان اواز مې واورېدو خوري کتل اواز مې واورېدو غټ پیس بچي او غرب به دې وباسي السلام علیکم خانه وعلیکم سلام څنګه تللی یم چغې بار راتلی چغې بار راتلې مړه بس دا زمونږ خپله څه مسله ده یار دا خو جاړې دا مېلمه راولې نو به چینګه وګېرې په دې ترماس ته دا مخو کومه خان دا ولې
بس دا زما د خپله څه مسله راغلې ده بس داسې یو 15 منټو کې رالګي نو مخکې نه وه خان هم که داسې خبره کړې نو موږ بیا وایو که نه والله چې سم نشته رق دې خوشحاله که خو دا رانه نشي تللی دا مسله به همدا واري ویم خځې مې راته ویلي یوه ګټه به راته دی مې نه پرېږدي نو به دا خو نن سبا غونډې ښځې هم داسې دي خو بدمزان هم خوندولې دي نو څه به اوس لاړ شي او دلته چې خان څه شرط دي هغه به مني ویم خان که یو 15 میخې راته لارې کړو بیا هم نه پرېږدي والله کې پرېږدم خو راته وخانه ملال دي که نه خو دا ما چې څه کړي دا به کوي وره بس ته پېښه او خان پېښه بس خان زه لاړم زه خو څه خبرې نه راغلم دا خپله خبره حل کړه نو سبا به زه بیا راشم خزه به زه ورته ووایم مشم دې که دې قسم په خدای چې رالې مګر دا خوله خو دې بند کړه که نه دا خولې دې ورڅونه بدرنګه خولې ده نو بس نو ما ورته ویلي چې یو ګنټه کې بدن نه دننه راځي که نه اما یې زه به سنت لازم دا خوري سنت به مې خویندې به مې راغلي تروریانې به مې راغلي او زما په تمه به یو او دې اوسه پورې رانه ورګه رنګ ور مې لاوم رنګه ټینګه خیر دې رنګ نه دې نه منې کومه سلام علیکم ویم په شړه کوله کې ته کوم ځای کې ویم زه خو تا خو ماته یو ګټه خوري خو زه دلته ډېر مې مصیبت کې راګېرې وای د کشمیر غزا لتلې څه او که نه ویم بددوا راته کوه که نه زیاتې به سړی راخلاص شوه ویم زر کور ته راځه ما ځان تیار کړی چې هغه سنت له بزو نه صحیح ده صحیح ده دا السلام علیکم علیکم خانو بړه پرېږده سړیه ولې خان ته خو سم غوسې دا سړی مې ولې راګیر کړی دی دا زه سره زما خپله مسله ده یاره خانو په دې لاره تېرېدمه د ده دا فریاد مې واورېده وایي کلي ته مې پرېږده چې زه مه وي ښځه به راته کاري نو سړی پرېږده مزوب غونډه کېدي چې ځي کور ته که نه ځه پاسه وځه وځه دا زما د ده خپله مسله ده نو څه مسله ده خان ماشوم دې راګیر کړی دی هغه بچنې ته نشي ختمولی که نه داسې کار دي که نه وه ځان ته وینو لري او دوی ته خونو لري تا ته خو څه هم وویل؟ راته ووایه که څه کېږي چې موږ په شرمونه مې شرم دی څنګه یې وځه وځه په تر مست ده سر ونمه خان موږ ته ونه ویل نو دته بس وای مسلمان اوس تلی شي اوس تللی یم خو تلی شي مسلمان ډېره باندې دسکې نه والله کې در باندې اوس کوې په دې مې سار کړلي ما خو داسې تللی و دا خو زه په شرمونو شرمولم ولې اوس په ده باندې پاتې وه که نه خانه نماز خل دې ډرام کړه او ډرام کړه راز وه باسه راز وه را نه شو چې تا خاطر صحیح ده یا الله شکر دی پاسه لکه داسې داسې پاسه پاسه ته منې غېږه نو بخو که د منې وام څه او نو استاد هم د خندا شو خدای خبر چې نادان ورته دا سخت یې ښودې ده دا دایمه سخته ده ما په دې دغه دی راغی یا سړی ګوزنده باندې لګېدلې دي نه ښځې ګوزنده باندې نه لګېدلې نو څه چل شوي دي ویم ښځې زړه د خولو نه هلته ویلو نه دی ای تا دونه سختې تېرې شوي دي ولې د کشمیر غذا کې ګیر شوي وي غذا کې نوم ډېر شوي ښځې ها ما خو وایي زما نوم به ټکېږي زه چې یو پیغیب شم جانه پیدا کېږم راغیب شوم دی خو په شرمونو شرمېږم وایي څه چل شوي دي یا ښځې هلته ته ویم خو چاته به وې نه وایي ستال به زه چاته ویم دا خو تا ما ته په موبایل هم ووې خو ال وایه سل دی ویم ښځې ویم داسې کار وکړه نه چې هغه لاړم که نه او؟ چای راله راوړه او چې چای راوړه هغه ټیز واچو وایي نو بیا نو بیا ټماټر راواغسته ها وی ته هم ټیزه دی وایي نو بیا څه چلی شو نو هم د دنیا خلک به وله بوتله ملتونه مې ورته وکړل وي نه ولم دی ته به زما ال وې وایي تا به ورته خیر دی ویلي چې ستال زه نه یم ته خو زما د بچپن ملګري ما ورته وویل خو نه یې منل خو څه مې وکړل څه دې وکړل بس یو غرب مې ته وویسته ټیز مې ورته واچو څه